بسم الله الرحمن الرحيم تلبي المنزو فتاعت عبادات ومؤمن رجد میاشت کمالات ومؤمن د روژې فضیلتونه. قدرمنو اوریدونکو، ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د روژې د فضیلتونو و خپرونو ته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د روژې فضائل او د روژې برکات. قدرمنو اوریدونکو، د روژې مبارکه میاشت شروع ده او د روژې مبارکه میاشت کې د الله رب العزت رحمت د تیز باران په شان باندې وریږي، او هغه وخت چې تیز باران وریږي مسلسل د هغه نه هر څه سیرابه کیږي او هر سیز د هغه نه ګټه اخلي او هر شی په دې باران باندې صفا کیږي او هغه په دې باندې وینځل کیږي. همدارنګه په دغه برکتناکه میاشت کې د الله رب العزت رحمت سره هر مسلمان انسان سیرابه کیږي او د هغه نه فایده اخلي او د هغه ګناهونه په دې مبارکه میاشت کې صفا کیږي او وینځل کیږي. خو شرط دا دی چې په هغه صورت کې چې تیز باران مسلسل وریږي، په هغه باندې هر شی سیرابه کیږي او صفا کیږي چې هغه لوښی سیده ایښی وي. نو که یو لوښی سیده نه وي ایښی بلکې هغه پړ مخې په ځمکه باندې پروت وي، نو که 10 ورځې باران ووریږي د هغه لوښي منځ ته اوبه نه ورځي. دا خو لا پرېږده چې هغه دې سیرابه شي او هغه دې په دې باران باندې ووینځلی شي یا دې صفا شي. نو د روژې په مبارکه میاشت کې د الله رب العزت رحمت د تیز باران په شان باندې راوریږي، خو د دې نه فایده هغه انسان وچتوي، هغه انسان ترې فایده اخلي چې هغه د خپل د زړه لوښی سیده کړی وي، یعنی د ورځې روژه نیسي او د شپې د الله رب العزت په طاعت او عبادت باندې مصروفه وي. نو دې د خپل د زړه لوښی سیده کړی د الله رحمت ته، د الله مغفرت ته. نو دا انسان به په دې مبارکه میاشت کې د الله رب العزت د رحمت نه او د الله رب العزت د بخښنې نه ګټه اخلي. الله رب العزت به دې ته بخښنه کوي او په وروسته ورځو کې به الله دې ته د نیکو اعمالو توفیق ورکوي. د روژې مبارکې میاشت هره شپه د الله رب العزت د رحمت او د مغفرت د کسب کولو شپه ده، چې په دې شپه کې انسان تراویح وکړي، ختمونو کې اشتراک وکړي، نفلي عبادات وکړي، الله رب العزت تسبیح او تقدیس بیان کړي. نو هره شپه د روژې مبارکې میاشتې د الله رب العزت د رحمت او د الله د مغفرت د کسب کولو شپه ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی د روژهدار وده کیدل عبادت دی، د روژهدار خاموش اوسیدل تسبیح دی. د الله رب العزت څومره لوی رحمت دی چې روژه نیولو سره څومره وخت اوده کیږي دا وخت به هم په عبادت کې شمارل کیږي، او څومره وخت چې کار کوي او د فضول او د لغو خبرو نه ځان ساتي، نو ستا خاموش پاتې کیدل به هم د سبحان الله ویلو برابر د ثواب په اعتبار سره لیکل کیږي. دا د الله ډیر لوی رحم او د الله رب العزت ډیر لوی فضل
د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت دی چې د روژتي اوده کیدل هم عبادت دی، د هغه خاموش اوسېدل هم عبادت دی. نو د روژې په مبارکه میاشت کې د 24 ساعته شپه او ورځ چې تیریږي دا ټول عبادت جوړیږي، او روژتي چې په اخلاص او صداقت سره روژه نیولې وي هغه د الله رب العزت محبوب جوړیږي. اما هغه انسان چې د خپل د زړه لوښی نه وي سیده کړی، د هغه په زړه کې اخلاص او صداقت او تقوا او د الله ویره نه وي پرته، نو هغه په دې میاشت کې هم چې د الله رب العزت رحمت د تیز باران په شان باندې وریږي، هغه به په دې میاشت کې هم د الله د رحمت نه محرومه وي. لکه څنګه چې تاسو یو لوښی په تیز باران کې چپه کیدئ نو د هغه منځ ته هیڅ کله اوبه نه رسیږي، هغه پې نه صفا کیږي، هغه پې نه وینځل کیږي. نو همدارنګه چا چې د روژې په مبارکه میاشت کې د خپل زړه د الله طرف ته نوي متوجه کړی، خپل ځان د الله په عبادت او طاعت باندې نوي مشغوله کړی، نو د هغه د زړه لوښی چپه دی، کله هم هغه ته د الله رحمت او د الله بخښنه نه رسیږي. نو الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپل زړونه الله طرف ته متوجه کړو، په خپل زړونو کې د الله ویرې ته ځای ورکړو او د روژې مبارکه میاشت د الله په طاعت او د الله په عبادت باندې تیره کړو، تر څو زموږ ګناهونه الله صفا کړي، الله موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي او الله رب العزت موږ د خپلو خاصو بندگانو کې حساب او شمار کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت به د روژهدارو خلکو لپاره د قیامت په ورځ د عرش لاندې دسترخوان خور کړی وي، او دا کسان به د آخرت په ورځ د الله رب العزت د عرش لاندې په دې دسترخوان باندې ناست وي او دوی به خوراک کوي، او نور خلک به په دغه ورځ د الله رب العزت په حساب کې راګیر وي. په دې باندې به خلک تعجب کوي چې دا څنګه خلک دي چې دوی خوراک کوي او موږ تر اوسه پورې په حساب کتاب کې مصروف یو. نو دوی ته به جواب ورکول کیږي چې دوی به روژه نیوله او تاسو خلکو به روژه نه نیوله. نو الله رب العزت دوی ته دومره عزت او دومره شوکت ورکړی چې حساب کتاب پرې هم نشته، او په هغه ورځ د الله رب العزت میلمانه دي او د عرش لاندې دوی ته دسترخوان خور دی او د الله د نعمتونو نه استفاده کوي. دوی د الله لپاره په دنیا کې لږ وخت او معمولی وخت لپاره ځان د خوراک او څکاک او د نفسانی خواهشاتو نه ساتلی و. نن د الله رب العزت له طرفه دوی ته دا بدله ورکول کیږي چې دوی شاهي میلمانه دي. د دنیا شپه او ورځ 24 ساعته وي او په دې کې صرف سبا صادق راختونه واخله تر لمر پرېوتلو پورې خوراک څښاک پرېښودل او وږی تږی اوسېدل، کوم سړی چې دا معمولي شان ولږه او تنده برداشت کړي، الله رب العزت به هغه د قیامت په دغه اوږده او غټه ورځ د ولږې او تندې نه محفوظ وساتي، چې د دې ورځ په باره کې قرآن مجید کې ارشاد دی فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، هسې ورځ چې د دې مقدار او اندازه به 50,000 کاله وي. نو الله رب العزت دې د روژې په مبارکه میاشت کې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. دا نه چې صرف په خولې باندې موږ روژه نیولې وي، خوراک نه کوو، څښاک نه کوو، خو غیبت کوو، دروغ وایو، حرام ګورو او حرام اورو. نه، د خپل بدن ټول غړي روژه دار کړئ. په سترګو باندې حرام مه ګورئ، په غوږونو باندې حرام مه اورئ، په ژبه باندې دروغ، غیبت او تهمت ټول پرېږدئ، تر څو چې زموږ روژه د الله رب العزت په دربار کې قبوله او مقبوله شي او الله رب العزت زموږ ګناهونه معاف کړي او د خپل رحمت زموږ د حال شامل وګرځوي. خو قدرمنو اوریدونکو، د دې ټولو فضیلتونو باوجود دا مه ګڼئ چې روژه د مونځ نه افضله او بهتره ده، بلکې دا خبره په شریعت کې فیصله شوې او منل شوې ده چې مونځ د روژې نه په هر حال کې افضل او غوره دی. د دې ټولو احادیثو مطلب دا دی چې د روژې ډیر لوی ثواب دی. د دې نه محروم کیدل پکار نه دي چې یو انسان
د دې ثواب او د دې اجرونو نه ځان محرومه کړي، خو په دې پوه شئ چې مونځ د ټولو عبادتونو نه افضل او غوره دی. خو زموږ په ټولنه کې، زموږ په کلي او کور کې په عام طور باندې خلک څومره اهتمام چې د روژې د مبارکې میاشت کوي، دومره اهتمام او دومره توجه د منځونو نه کوي. تاسو به لیدلی وي هغه کسان چې ټول کال یې د مانځه رخصتي کړي وي، چې کله د روژې مبارکه میاشت راشي بیا د روژې په مبارکه میاشت کې هم د مانځه پابندي کوي. خو بعضې خلک بیا هم داسې بدبخته شته چې د روژې په مبارکه میاشت کې روژه نیسي خو بیا هم مونځ نه کوي.